سلام دوستانو، الله دې خوشاله وایاستئ او د خوشحالۍ ژوند پیل کړی وي. نو نن زه غواړم چې تاسو سره یوه کیسه شیر کړم. ډېره مفهوم لرونکې او ډېره بهترینه کیسه ده، ډېره معنا لرونکې کیسه ده. له دې کیسې نه کله چې ما کتاب نه واخیستله ډېر څه ما ترېنه زده کړو. نو زه غواړم چې دا کیسه له تاسو سره هم شیر کړم. دا زما د یو ښو عادتونو یو عادت ده. کله چې زه یو ښو مفهوم لرونکی شی پیدا کړم نو دا زه غواړم چې همیشه له خپل خواږه ملګري سره شیر کړم. نو تاسو ټول زما خواږه ملګري یاست. زه غواړم چې له تاسو سره دا یو مفهوم لرونکې کیسه شیر کړم. ودې چې تاسو به هم ډېر څه ترېنه زده کړئ، ځکه ما په خپله مطلب یو څه نه ډېر ترېنه زده کړو. نو راځئ چې کیسه واورو. په 1998 کې یو سړی و او هغه به ټومبس کې خرڅول. ټومبس کې مطلب بیلونس. نو هغه به ټومبس کې خرڅولو. د ټومبس کو رنګونه و، مطلب تور، سور، شین، سپین، خړ، زیړ، هر رقم کلرونه و په هغه کې. نو د هغه د کاروبار د بزنس یوه طریقه وه. کله چې به هم د هغه بزنس مطلب کاروبار سلو سو، سوکه سو، نو هغه به یو ټومبس کې راواخیست او په هغه کې به هیلیم ګیس یو ګیس د کله چې په یو شي کې واچوي نو هغه به دې پورته خواځ ورکوي، دې پورته خواځي. نو هغه به په هغه ټومبس کې هیلیم ګیس واچاو او هوا ته به یې پرېښود. کله چې به هغه د اسمان څوکو ته ورسېدو بیا به ماشومانه ولید او ماشومانه به غوښتل چې ټومبس کې به واخلي، ټومبس کې به ورپسې لوسولو. نو کله چې به هم د دغه سړي بزنس کاروبار سلو سو، ته به په دې طریقه سره دا طریقه اپلای کړه او ټومبس کې چې به کله پورته ولاړ ماشومانو به ولید، ماشومان به ورته رالو او بیا به یې د هغو نه ټومبس کې واخیستل، بېرته به د هغو بزنس بیا په مخ سو. نو یو وخت یو ماشوم ورته کتلو. نو یو څه وخت وروسته هغه ورغی دا ماشوم او له دې سړي نه یې پوښتنه وکړه چې کاکا جانه زه تا لا ډېر وخت نه راهیسې ګورم او کله چې هم تو یو ټومبس کې پرېږدې هوا ته، تو لا زیړ، لا سور، لا شین، لا خړ پرېږدې، هیا که ته هغه تور ټومبس کې پرېږدې هغه به هم دومره په هوا سي؟ دا ماشوم دا سړي ته وویل. نو دا سړي ورته وویل چې زوی جانه دا د هغه کلر نه ده، دا د هغه رنګ نه ده، کوم چې لا تور ده، لا سپین ده، لا سور ده، لا خړ ده، نه، دا د هغه دننه چې څه دي دا په هغه پسې اړه لري. که د هغه دننه یو هیلیم ګیس وي نو دا معنی هغه بېشکه هوا ته پورته کېږي، او که د هغه دننه یو سمپل ګیس وي معنی دا ده که مطلب یو عادي ګیس وي نو هغه دا ده چې هغه بېشکه ډېر نه سپاوه. نو دا کیسه د ختمېږي. نو که موږ تاسې وګورو د دې دنیا حقیقت ته، که موږ تاسې نن سبا د دې دنیا حقیقت ته وګورو، آیا دغه رښتیا نه ده؟ یو انسان که هر څومره هم پیشن جوړ کړي، که هر څومره هم ځان ښایسته کړي، که هر څومره هم وي، لیکن که د دغه د ښایستهتوب نه لري، مطلب که دغه د ښایست د دې دماغ هنر نه لري، هغه بې هېڅکله هم ښایسته نه ده. ځکه د تا کالي، د تا شارټ، د تا پینټس دا مقصد نه جوړوي، دا دومره معنا نه لري. که د تا په دې دماغ کې ښایستهتوب وي، که ته په دې ځای کې یو ښایست لري، هغه بیا ډېره معنا لري. که موږ داسې نن دې دنیا ته وګورو، دې دنیا کې ډېر داسې کامیاب خلک شته لکه بیل ګیټس، مارک زوکربرګ، شاهرخ خان، داسې نور. هیا هغه له موږ داسې ډېر ښایسته دي؟ هیا هغه ښه ځوانان دي؟ هیا هغه له موږ داسې نه ښه ښکاري دي؟ نه. نو بیا د هغو د دماغ هنر، د هغو د دماغ ښایست چې ده له موږ داسې نه یو څه زیات ده. نو موږ تاسې باید له دغه نه دماغ پورته کړو، له دې نه دماغ واړوو او په دغه دماغ، په دې ښایستو باندې، د دغه نه موږ تاسې باید دماغ واړوو او په دې ښایست باندې موږ تاسې باید مصروفه شو چې دغه ښایست موږ تاسې څومره زیاتولی شي، هغه دې موږ تاسې په لاس کې ده. که څومره هم کریم ولګوئ، که څومره هم شارټ واغوځئ، ښه کالي واغوځئ، هغه یوه ورځ په تا کې ماشوم کنکني کېږي، هغه یوه ورځ تا نه پاته کېږي، هغه همیشه ستا سره نه وي. لیکن که په دغه باندې، دې ښایست باندې که ته څومره کریم ولګوئ، که ته څومره زحمت پرې وکړې، که څومره زیار پرې وباسئ، هغه تا ته یو ځای نیسي. هغه ښایست تا بیا یو ځای ته رسوي، هغه ښایست بیا تا د یو میدان وینر جوړوي. چې په سر کې یې هنر د علم فروت وي، چې په سر کې یې هنر د علم فروت وي، رنګ ته یې مه ګوره، ښایست د هر میدان دی، رنګ ته یې مه ګوره، ښایست د هر میدان دی. نو دا معنی ته که هر څومره هم ښه کالي واغوندې، ته بیا هم د ښایست د هر میدان نه یې، لیکن ته که په دې ځای کې یو څه لرې، هغه ستا ځانګړی، ستا خپل ښایست ده، کوم چې بیا تا سره د ژوند تر اخره پورې وي. دا کمیس پاته ده، پیشن د ځواني تېرېږي، لیکن دا ښایست بیا د ژوند تر اخره پورې تا سره ده، تا سره به وي او تا بیا یو حد ته رسوي. د زړه ارمانونه چې دي، د خپلې کورنۍ ارمانونه چې دي، کوم مقصدونه چې لرې، ته بیا هغه پوره کولی شې که ستا دغه ښایست زورور وي، که ته په دغه ښایست باندې فوکس وي، که ستا دغه ښایست د نورو نه زیات وي، که ستا دغه ښایست ځانګړتیا لري، که ستا دغه ښایست یو ځانګړی خاصیت لري، دغه ښایست تا یو حد ته رسولی شي. نه دغه ښایست. نو هیله مې له ټولو ملګرو څخه دا ده
چې موږ تاسې باید نه په دغه شایست باندې باید فوکس وکړو، دغه یو څه نور نه زیات کړو، دغه باید یو ځانګړی کړو. لکه کریم وغواړي باید موږ تاسې کریم پرې ولګوو، که بیا عطر که هر څه وي باید موږ تاسې په دې شایست باندې کوشش ورسېږو. نو د همیشه غوندې د ټولو ملګرو نه زما یو دا ځانګړی ریکویسټ ده چې پلیز 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 زموږ چینل زموږ پاڼې درسره لایک کړئ، تر څو چې تاسو وکولی شئ په آینده کې زموږ دا ویډیوګانې وګورئ. ځکه زموږ مقصد دا ده چې د خپلو ملګرو د خپلو انځورو لپاره یو څه راوړو، یو څه شو، او تر څو چې هغه وکولی شي درنه یو څه زده کړي، یو څه مقصد ترېنه حاصل کړي. ځکه موږ تاسې انسانان یو، موږ تاسې باید دا هدف نه ولرو چې دا رمانه ماشوم ده، دا رمانه لوی دغه یې ماته راشي دا څه وکړم. نه، موږ تاسې باید دا نه ولرو، موږ تاسې باید یو لرنینګ اټیټیوډ ولرو. لرنینګ اټیټیوډ مطلب د زده کړې اټیټیوډ چې له هر نه باید زده کړو. نو زموږ تاسې باید دا مقصد وي تر څو چې تاسې وکولی شئ چې زموږ له پاڼو نه له ویډیوګانو نه یو څه حاصل کړئ. زموږ بس هیله دغه ده. نو د ویډیو له کتلو نه یوه نړۍ مننه. الله دې خوشحاله به یاستئ او د خوشحالۍ ژوند ولرئ. مننه، خوشحاله اوسئ. خدای پامان. تhank you.